السلام علیکم زما ګران ورور او خوري. زه غواړم ستا د موبایل کمپیوټر تلویزیون په سکرین باندې تا سره خبرې وکړم. که لږ ماته اجازه راکړي نو انشاءالله ډېر به ښه وي. زه غواړم تا نه څو پوښتنې وکړم او زما اول پوښتنه دا ده چې ښار کې کلي کې دا چې خلک پېژندل چې کوم شپېتو ته ونه رسېدل او مړه شول څه شول؟ ستا نیکه چېرته لاړو؟ ستا نیا چېرته ده؟ ستا د نیا مور چېرته ده؟ کیدای شي که ستا عمر لږ زیات وي یا کم وي ستا مور چېرته ده؟ ستا پلار چېرته دی؟ تا کله دا فکر کړی دی؟ ته کله قبرستان خواته تېرېږې تا دا فکر کړی دی چې دا دلته خلک مړه شوي دي؟ تا کله فکر کړی چې هره ورځ زه زړېږم زه مړ کېږم زه روان یم مرګ طرف ته؟ تا کله دا فکر کړی چې سبا کیدای زه خوب نه پانسېږم؟ ته چې دا ښار کې خلک ګوري او په تیزۍ سره او ستا سره روان دي تا کله دا فکر کړی دا ټول یو ورځ مړ کېږي؟ خیر زه به اوس خلک پرېږدم، زه غواړم تا سره خبرې وکړم. تا په ده باندې فکر کړی ورور؟ که زه سبا تا ته ووایم سبا مړ کېږي، ته صرف یو ورځ وخت لرې وبخته مړ کېږي، ته په هغه ورځ څه وکړې؟ ته به لا شراب به وڅکې، زنا به وکړې، په موبایل کې به د سیکس یو ګنده فلم وګوري، ته به لا چې خپل همسایه بې احترامي به وکړې، یا به ته خپل ښځه ووهې، یا به ته په خپل زوی باندې څپېړه ووهې بې معنا، یا به د چا رشوت واخلې، یا به د چا مال غصب کړې. څه شی به وکړې په هغه ورځ کې؟ زما تا نه پوښتنه ده، دا پوښتنه تا نه کومه، څه شی به وکړې؟ او که ته په خپل ځان باره کې فکر وکړې چې زه چېرته ځم؟ مرګ حقیقت دی. ولې چې یو کس موږ ته په سپین کالي کې وایي ته مړ کېږي بیا منو چې د ټول کائناتو رب الجلال هغه موږ ته وایي ته مړ کېږي نه منو. په قرآن کې موږ ته لیکلي کل نفس ذائقة الموت، موږ یې نه منو. چې کله موږ ته یو ډاکټر وایي سبا مړ کېږي بیا موږ منو، هغه نه مخکې نه منو. لږ فکر وکړه ورور، لږ ځان سره فکر وکوه، لږ خپل وجدان سره فکر وکوه، یو ورځ تنها کښېنه په ده باندې فکر وکوه او زما د پوښتنې جواب کړه. زما ګران ورور او خویندې، زه نه راغلم چې ستا په دې ویډیو کې خفه دې کړم، ډپرس دې کړم، ژوند نه دې په تنګ کړم یا دې کار ته پرېنږدم. زه راغلی یم تا نه یو خواهش وکړم چې ته هر څوک یې، ته شرافي یې، زناکار یې، قاتل یې، چې هر څوک یې، ته چرسي یې، ته ګیمبلر یې، که ته هر څوک یې، ته پوهېږې تا سره یو ښه خبر لرم، تا الله معاف کوي. خو ته فقط یو څه باید وکړې، توبه باید وباسې. چې ناکامه شي بیا توبه وباسه، ناکامه شي بیا توبه وباسه، ناکامه شي بیا توبه وباسه. ځکه الله سبحانه وتعالی غفور رحیم دی. موږ مثال نه لرو چې د الله سبحانه وتعالی رحم باره کې بحث وکړو. نو بیا ته څنګه شاته پاتې شوی ورور؟ د توبې نه ولې شاته پاتې شوی؟ خپل وجدان تا د زړه مفتي فطرت درته وایي چې توبه وباسه، ولې نه وباسې؟ څه شي درولی؟ ته لږ زره فکر وکوه که نه. کیدای شي ده به درولی زه سبا ته به وباسم، بل سبا ته وباسم، سپین ږیره شوم، حج به وکړم، الله به زما ګناهونه معاف کړي، همدا خبره ده که نه. نور څه شی کیدای شي؟ څه ګارنټي لري سبا ته پر ژوند دی؟ څه ګارنټي لري؟ فقط چې 10 دقیقې زړه بند شو ته مړې، خبره ختمه. نو دا نن چې ته زما دا ویډیو ګورې دغه تا سره چانس دی. زه به سبا ته 15 وخته لمونځ وکړم، او ما سره وخت نشته، زما فامیل دی، زه وظیفه کوم، زه به دا خوږ خوړل پرېږدم، زه به غلط ځای کې نو کار نه کوم، ډانس کلب ته سبا والله په ډېرو خلکو سبا وویلې خو هغوی سبا رانغی. والله بالله ډېرو خلکو سبا وویل سبا رانغی. ګوره ورور، دا دوزخ او جنت دواړه الله سبحانه وتعالی ګناهکاران جوړ کړي دي. ځکه چې رسول صلی حدیث دی کل بني آدم فی خطا، چې هر بني آدم خطا کوي. موږ ټول، زه هر یو ته وایي موږ ټول ګناهونه کوو، ټول. دا مو وایي چې فقط ته یوازې، هر انسان ګناه کوي، لیکن بهتره هغه دی څوک چې توبه وباسي، څوک چې الله طرف ته بیرته راشي. والله تاسو ولولئ سورې رحمان ولولئ، الله د قاضي په شانتې د وکیل په شانتې مثالونه درکوي چې دا وګوره هغه وګوره، زه ستا خالق یم راشه ما ته بیرته. سورې جاشیه ولوله، کاشکې ما سره وخت وای، کاشکې تا سره وخت دا ویډیو پخیل دی چې ما ته هر یو آیات ویلی وای، لیکن ته په دې پوهېږې. مشکل دا نه ته نه پوهېږې، ته پوهېږې څه شی کې هغه غلط دی. زه خلک پېژنم چې هغوی پوهېږي چې روژې رمضان میاشت ده، ټول روژه نیسي، فقط 3 بجې روژه نیسي، وایم دومره به کافي. ښه پوهېږي چې غلط کوي، په دې هم خبر یم چې خلکو نه پټ کوي، فقط نو ولې ښه پوهېږي، نو تم ښه پوهېږي، نو بیا ځان سره فکر کوه چې کوم شی دغه تا توبې نه ایساروي. ورور کوم شی دی؟
ته په دې امید دي چې زه به ورځ زوړ شم ته به وباسم نیک کار به وکړم که چېرته زوړ نه شي نو بیا والله تاسو لږ فکر به وکوئ ځکه دا ژوند څه شی دی هېڅ هم نه دی دا ژوند الله سبحانه څه جوړ کړی دی موږ دې دپاره چې نیک اعمال وکړو او ورځ ته لاړ شو اول ته خپل ښه ژوند تېر کړو الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا دا زموږ هغه دی سورې ملک آیات دی الله سبحانه تعالی ته وایي وورو دې سکرین نه سره خبرې کوم سورې اسرا کې 14 آیات 143 آیات وبخښه 43 114 آیات کې چې هر ګناه تا کړی وي زه بخم فقط شرک نه بخم ماشاءالله ته شرک نه کې بیا نو ګناونه ولې کې ته الله د پاره څه پرېږده والله هغه به تا یوازې پرې نه دي زه ډېر مثالونه لرم والله په خپله امتحان کا یو څه الله ته پرېږده وایي فقط یا الله ما صرف دا تا ته پرېښودل چې تا ورته بد ویلي زه نه کومه او بیا وګوره خپل ژوند کې بدلون که بدلون رانغی سبحان الله والله چې بدلون راځي والله که ته تسکین به دي ډپرس به نه یې خفه به نه یې ته په دې ژوند تېری چې ټوله اوس کار وکوه ماښام مازدیګر یو 5 روپۍ په میاشت اخره کې وساته ماشاءالله ومې ساتې دا ستا ژوند دی ته مشین یې که انسان یې دا ستا اصلي حقیقت چېرته دی که ته کله مړ شي خلک دا نه وایي چې رحمت الله لرې کوي خلک ډیډ باډي لرې کوي تاسو دا لاش لرې کوي په اردو کې ورته وایي په هر ژبه کې څوک دا نه وایي چې رحمت الله ځکه رحمت الله دلته دی دا رحمت الله نه دی چې کوم باډي ده دا ته چې کوم حرام خوري او په خپل دې باډي کې چې دا به ته نه یې ته چې کله مړ شي ستا د نام د ستا نوم څوک نه اخلي والله څوک دې نوم نه اخلي دا نوم تا څوک نه اخلي چې رحمت الله لرې کوي هغه وایي دا لاش دا باډي لرې کوي دا میت لرې کوي ته خپل ځان سره فکر کوه ته چاته کوې ته اصلي ته څوک یې ځان دې پیدا کا والله ځان دې پیدا کا موږ نه خپل ځان هیر شوی دی چې موږ څوک یو زه نه غواړم ورور تا خفه کړم او ډپرس دې کړم زه دې دپاره نه یم راغلی ویډیو کې تا زه خفه کړم زه راغلی یم تا ته وایم چې تا ته ښه خبر دی ښه خبر ده چې هر څوک په هر حالت کې یې والله چې خپل ښځې سره ته غلطه بټن باندې لاس کړي تا به ښځه طلاق کړي خپل پلار باندې غلط بټن باندې لاس کړي ستا پلار باندې حق کړي ستا زوی به تا نه وتښتي لیکن الله تا ته همیشه هلته دی هر څه دې کړي بېرته ورته ورشه خلک ماسټري کې پی ایچ ډي کې چې ښه آینده ولري لیکن هغه اصلي آینده چې زموږ چې کوم دا چې هلته نه مرګ شته نه زجر شته دی هغه آینده خلکو نه هېره ده موږ 40 کاله 10 کاله درس وایو چې فقط 20 کاله ښه ارامه تېر کړو لیکن موږ هغه ټول عمر خپل بربادو تر څو پورې هغه اصلي ځای چې زموږ کوم دی جنت الفردوس هغه موږ نه پاتې شي ورور دلته امید شته شیطان ته اجازه مه ورکوه تا د الله نه لرې ویسي ته خپل نفس ته اجازه مه ورکوه چې تا وچلئ نه خپل روح ته آواز وکوه خپل فطرت ته آواز وکوه او الله ته رانږدې شئ او څنګه رانږدې کېدی شئ اول دا چې خپل 5 وخته لمونځ کوئ اجماع سره یو ځای شئ قرآن په معنا سره ولولئ او هر څه ته چې پوهېږي په دې زړه کې چې حرام دي هغه مه کوه دا 3 تعقیب کې انشاءالله ستا به دنیا او د آخرت کامیابي وي امید لرم دغه ویډیو کې تا څه شی احساس کړي وي او که څه احساس کړي وي ما ته هم دعا وکوه او نور مسلمان ته هم دعا وکړه بارک الله فیکم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته